ویلکم بیک یو ځل بیا تاسو سره موجود یو یاسر ټیکنیکل چینل لا نننۍ ویډیو کې موږ تاسو ته طریقه در وښایو چې تاسو څنګه کولی شئ فیسبوک په آی ډی به د فالو بټن څنګه آن کوو. نن به دغه طریقه په دې ویډیو کې در وښایم. یعنې ستاسو د فیسبوک آی ډي ده او ستاسو د پروفایل کې کوم ایډ فرینډ نشاني هلته چې کله هم ستاسو 5000 فرینډ برابر شي نو بیا نور کسان نه فرینډ کیږي. نو نن په دې ویډیو کې به طریقه در وښایم. تاسو دغه هلته فالو بټن آن کړئ نو بیا به ستاسو فالوور یعنې ایډ فرینډ بنئ په دغه ځای کې تاسو فالو بټن راولئ نو بالکل به بیا ستاسو نور ملګري هم سیوا کیږي یعنې کنفرم کیږي به. نننۍ ویډیو کې به دغه طریقه در وښایم. که تاسو تر اوسه پورې زموږ چینل نوي سبسکرایب کړئ یاسر ټیکنیکل چینل ضرور سبسکرایب کړئ او څومره کسان چې دا ویډیو په فیسبوک ګوري نو مهرباني وکړئ دا ویډیو نور ملګرو سره شیر کړئ او که څه پوښتنه لرئ په کمنټس کې ولیکئ نو زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوم. په موبایل کې به راشئ فیسبوک ته چې کله هم تاسو فیسبوک ته راغلئ په فیسبوک کې به خپله آی ډي اوپن کړئ. چې کله هم تاسو خپل پروفایل سلیکټ کړئ یعنې خپله آی ډي سلیکټ کړه په دې کې به تاسو ته دغه اپشن راشي. تاسو کتلی شئ په 3 ډاټس په تاسو کلیک وکړئ په سایډ کې دغه 3 ډاټس دی په دې به تاسو کلیک وکړئ. په دې کې تاسو کتلی شئ ویوز په دې به تاسو کلیک وکړئ. یعنې دلته دغه فالو نشان ما آن کړی دی. اوس تاسو څنګه کولی شئ چې تاسو هم په فیسبوک کې فالو نشان آن کړئ. په 3 ډاټس به کلیک وکړئ او بیا به دلته په فالو سیټینګز کلیک وکړئ. دلته تاسو کتلی شئ دا به لومړی اپشن به پبلیک کړئ دویم به هم په پبلیک کړئ تاسو کتلی شئ دریم به هم په پبلیک او دا څلورم اپشن دا په یوري ونی نو دا به په فرینډ اپ فرینډ کړئ او دغه لاندې 2 اپشن به سلیکټ کړئ یعنې آن به کړئ. نو تاسو کتلی شئ دغه فالو نشان دلته آن شو. تاسو کتلی شئ نو بالکل تاسو کولی شئ چې فالو نشان تاسو په دې طریقه آن کړئ. داسې نور ویډیوګانو دپاره زموږ یاسر ټیکنیکل چینل ضرور سبسکرایب کړئ او دا ویډیو په فیسبوک په یوټیوب کې دا ویډیو نور ملګرو سره شیر کړئ. اوس تر بلې ویډیو پورې ما له راکوئ. یاسر شاه له اجازت د الله په امان.